ورور خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ورور درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شریف پوښتنو ځوابونو ته. زده کړه د اسلام نوم فرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه پیلوم. راوشو ستاسو پیغامونو ته چې زموږ ورونو د کوم ځای نه پیغامونه پرېښي او څه پوښتنې لري. خو یوه یادونه باید وکړم چې زموږ ګڼ شمېر ورونه موږ ته پیغامونه پرېږدي چې د هغو د پیغامونو کیفیت ډیر زیات خراب وي. زه د هغو پوښتنه نشم اخیستلی، نو څنګه به هغه نشر شي او تاسو به د هغه جواب واورئ. نو هیله کوم چې آرامه موقعیت، آرامه فضا ځان ته غوره کړئ او د هغه ځای نه ډېر په لنډه توګه او په صاف غږ د خپل پیغامونه موږ ته ثبت کړئ. اوس به لومړنی پیغام واورو. السلام علیکم. ګران مولوي صاحب ته زه اول سلامونه وړاندې کوم، او بل دا چې زه شاه محمود د زرمت ولسوالۍ نه ستا سره تماس کې یم. د ګران مولوي صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې زمونږ د جومات نه تقریبا 11 متره د کلا مخې ته او لا د جومات نه 11 متره لرې جمع کوو، نو زمونږ لمونځونه کېږي او که نه؟ او بل دا چې زمونږ مولوي صاحب په لمانځه کې د ولد والین په ځای ولد والین وایي، نو زمونږ جواب ته کېږي او که نه؟ او بل دا چې ځینې خلک د ملایانو سره مستلمه سره کوي، نو هغه ورته سر ټیټوي، یا د اوبا د خلکو سره مستلمه سره کوي نو سر ورته ټیټوي. ګران مولوي صاحب که د خپرونې نه وروسته نو ما ته په دغه شمېره ټلیفون وکړي، نو زما تا څخه یوه پټه پوښتنه ده، نو دا ولې ما ډېر غټ احسان وي وسلام چې زما دغو پوښتنو ته ځوابونه راکړي. او تا دې خدای ژوندی لري چې د افغانستان خلکو ته ډېر غټ خدمت کوي. نور دې په خدای سپارم، الله دې مل شي. خدای په امان. دا ډیوی چې پرې بلیږي او ځلیږي، دا ډیوی چې پرې بلیږي او ځلیږي. په هغه صورت کې چې جومات تاسو ته نږدې وي، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په 10 متري کې زموږ جومات دی، نو جمع ته نه ځو، دلته مونځ کوو. حال دا چې رسول الله ویل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. نشته دی مونځ هغه چا لپاره چې هغه ګاونډي او همسایه د جومات وي، مګر په جومات کې ځینې زموږ محدثین او ځینې زموږ فقها او صحابه د دې حدیث په ظاهري ټکو باندې عمل کوي، وایي چې د سره مونځ نه کیږي چې د جومات نه بل ځای مونځ کوي، چې د جومات نه بهر وي، چې جومات ته نږدې وي، نو که هغه په جومات کې جمع سره مونځ ونه کړي بل ځای مونځ نه کیږي. او زموږ ځینې فقها او محدثین دا وایي چې مونځ خو کیږي خو کامل مونځ نه کیږي. بغیر د شرعي عذر نه یو مسلمان ته دا مناسب نه ده چې هغه جومات ته جمع ته لاړ نشي او د جومات په 10 متري کې ځان ته بله جمع ودروي. د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې وایم چې د ولغدالین یا ولدالین مسله ډېره اوږده شوه. هغه تحریف دی او زیادت د حرف دی او د هر یو مخرج ګوره بیل بیل معلوم دی. په دې باندې زموږ قرا ډېر ښه پوهېږي مجودین قرآن مونځ به څنګه وشي. او د سر ښکته کول په مصافحه یا په ستړي مشي کې دا صحیح کار نه دی. په مشکات کې په 401 صفحه کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رجل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل منا یلقي اخاه او صدیقه اینحنی له قال لا قال افیلتزمه ویقبل قال لا قال افیأخذ بیده ویصافحه قال نعم. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو کس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویلې کله چې موږ خپلو ورونو سره مخامخ کیږو یا د خپلو دوستانو سره مخامخ کیږو د هغو لپاره سر ښکته کړو لاس په سینه ونیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې لا داسې مه کوئ. و التزام یې وکړو په غېږ کې ټینګ ونیسو. رسول الله ورته ویلې چې داسې مه کوئ، یعنې په غېږ کې ټینګ مه نیسئ، ښکلوئ یې مه لکه څنګه چې زموږ د افغانانو رواج دی اوس.
نو هغه ورته ویلې افیأخذ بیدي ویصافحو قال نعم، وایي په لاس کې ونیسو، لاس ورکو، مصافحه وکړو. رسول الله ورته ویلې هو. نو سر به چا لپاره نه ښکته کوئ. خو د ډېر محبت نه بیا هم ځینې دوستان په غېږ کې اخیستل کېږي، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم عادت و. لاندې د دې حدیث مرقات په 9 جلد کې په 6 صفحه کې لیکي اینحنی له من الانحناء وهو امالة الراس والظهر توازعا. انحناء څه ته وایي؟ د سر ښکته کول او د شا اوارول پاره د تواضع او پاره د خدمت. نو دا کار مسلمان لپاره هیڅ کله روا نه دی، ځکه و فانه فی معنی الرکوع وهو کالسجود من عبادة الله سبحانه. دا صرف د الله لپاره کیږي، د بل چا لپاره نه کیږي. او په شرح د مسلم کې علامه نووي رحمه الله لیکي هغه څوک چې هغه ته نسبت د علم هم کیږي، نسبت د نیکو اعمالو هم کیږي، که هغه کس دا کار کوي هغه تاسو لپاره دلیل نشي جوړېدلی. حنى الظهر مكروه للحديث الصحيح في النهي عنه ولا تعتبر كثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح. بیا د فتاوی هندیم 5 جلد کې 309 صفحه کې، شامی په 6 جلد کې 383 صفحه کې دې مسئلې ته وضاحت ورکړی. بل پیغام به الو سلام علیکم. الکوزیا ټولو کارکوونکو ته سلام. بعد سلام د رسول مؤمن خپرونې ته زما دا پیغام دی. که یو سړی وایي نجلۍ د تعویضو پر زور غواړي، آیا دغه د اسلام د نظره څنګه دی؟ مولوي صاحب څخه هیله کوم چې ما ته د پوښتنې ځواب ووایي. والسلام. الکوزیا راډیو تر عرشه پر شوی دعا نه زیده پزړه د امینې کې نن علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله په امداد الفتاوا کې 4 جلد کې 9 صفحه کې لیکي چې تعویض په اعتبار د تاثیر سره 2 ډوله دی. یو دا چې جانب مقابل کلا مغلوب محبت او مغلوب عقل وګرځوي، نو دا عمل د هغه کار لپاره چې شرعا واجب نه وي جائز نه دی، لکه معینه نکاح دا شرعا واجبه نه ده. نو د دې لپاره تعویض هم کول چې یوې خاصې جنۍ لپاره تعویض په هغې باندې وکړي چې هغه مغلوب العقل او مغلوب المحبت وګرځي، دا کار جایز نه دی. دویم دا چې مقصد د تعویض نه صرف متوجه کول د جانب مقابل وي، په هغه باندې نه مغلوبیت وي، یعنی نه مغلوب العقل ګرځي نه مغلوب المحبت، چې وروسته مصلحت پیدا شي او نکاح وکړي بیا دا جائز دی. خو هغه تعویض چې جانب مقابل بالکل مغلوب محبت او مغلوب العقل وګرځوي دا په اسلام کې جایز نه دی. بل پیغام وګورئ. السلام علیکم. بشیر احمد له کندهار څخه د رښتیني مؤمن خپرونکي یو پیغام چېږدم او د مولوي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. ورپسې یو 2 پوښتنې لرم. لومړی دا چې که یو شخص یو مېلمسته یو واده ته یو چاني ورغوښتي او دی ورسې ورې ډوډۍ وخوري، نو د ده ته دا ډوډۍ څه حکم لري؟ او بل دا چې د چا په جیب کې تصویر یا عکس بیا مخ ته پروت وي، د ده فکر نه وي په منځ کې په یاد دی، نو د ده لمونځ صحیح کېږي او که نه صحیح کېږي؟ مننه. جواب صحیح ده. په واده کې چې کومه ډوډۍ کیږي هغه ته ولیمه ویل کیږي. دا حق د فقراو، د مساکینو، د خپلوانو، د اقاربو دی. که وبلل شي که ونه بلل شي هلته یې وخوري، په دې کې باک نشته. همدارنګه په خیرات کې اما ځینې ځانګړې میلمستیاوې وي باید چې بغیر د دعوت نه هلته څوک ورنشي. او هغه تصویر چې ستاسو په جیب کې که نوې اقتدا کړئ نو باید سلام وګرځوئ، لرې کړئ، د سره مونځ وکړئ. او که تاسو ورسره مونځ کړی وي نو هغه مونځ بیا مکروه دی. بل پیغام وګورئ. السلام علیکم. محترم اجنبی صاحب دارای ګټمنه خبرې کوم. ما ستاسو دا پوښتنه ده، په لږ سر لمونځ پرې کېږي که نه؟ زما پوښتنه دا ده، ما مور ده وایي په لمانځه چې ودرېږه، خو لږ په سر کې پخوانیان یخچینې کوي که نه په سر کې وجه وخت نه نیسم. د الله په من هیله کوم چې ما پیغام نشم. دا امان الله جل وعلا رسول ده چې پر غره را پورته لمر شي ورته ژاړم لوڅ سر باندې زموږ په ټولنه کې مونځ کول مکروه دي او زنانهو لپاره په رغچینه باندې زه نه پوهېږم، خو چې د هغو ویښتان پکې پټ وي، غټ ټکری یې په سر وي، ټول ویښتان پکې پټ وي، مونځ یې کېږي. خو که ویښتان ښاره کېږي یا نری ټکری وي یا لوڅ پاتې ویښتې بیا مونځ صحیح نه دی. بل پیغام وورو. الو السلام علیکم.
دنیا مطلع د غزني ولایت مکوال ولسوالۍ څخه ایرفوزیا راډیو ټول اورېدونکو محترم مولوي صاحب خپل سلامونه وایم. بعد له سلامه د مولوي صاحب څخه ما دغه پوښتنه ده چې زموږ معیشت ملا ده په دوه بدنیو باندې اودس کوي، په یوه بدنۍ زده استنجا وایي او په دغسې زموږ لمونځ کېږي که نه کېږي. وسلام. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لارښوونه او وینا ده چې تاسو په اودس باندې لږ اوبه ولګوئ او په اودس باندې لږ وخت ولګوئ. د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې ابن ماجه او مشکات را نقل کړی. هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال هذا الصرف يا سعد قال افي الوضوء صرف قال وان كنت على نهر جار. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اودس کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورباندې تیر شو. وی فرمایل ای سعده دا څه اسراف دی؟ هغه ویلې آیا په اوداسه کې هم اسراف شته؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بلې په اوداسه کې هم اسراف شته اگر که ته د روان نهر په غاړه باندې ناست یې چې یعنې نهر ویالې او سیند ته هم ناست یې 3 ځلې به مخ وینځې 3 ځلې لاسونه او 3 ځلې پښې د دې نه به بره نه وینځې. همدارنګه د حضرت عمر بن شعیب مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. دا حدیث نسائی په اول جد کې 3 صفحه کې، ابن ماجه په 4 صفحه کې او مشکات په 40 صفحه کې را نقل کړی دی. یو عربي د اودس متعلق د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه او د هغه نه یې پوښتنه وکړه. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل هر اندام او هر غړی دې 3 وانه وینځه. بیا یې وفرمیل چې اودس دې ته وایي چا چې د دې نه زیاتوالی وکړه نو هغه بد وکړه او ظلم او زیاته یې وکړه. نو باید چې هغه طریقه د اوداسه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلې په هغه مطابق باندې موږ اودس وکړو. ځینې ورونو او خویندو ته شکونه پیدا شوي چې د هغو په یو بیلر باندې اودس نه کیږي، دا د هغو زیاتی دی. مونځ هم ورپسې کیږي خو الله رب العزت یې ورته هدایت وکړي چې دا اسراف پرېږدي. بل پیغام به بله السلام علیکم. بشیر احمد رحمانی یم له ښکلي کندهار نه. دا پیغام پرېږدم د ښاغلي مولوي صاحب خپرونې ته. مولوي صاحب د دغه خبرو کولو د تاسو الله جل په دنیا او آخرت کې ثوابونه درکړي. ډېر مسلمانان ورونه ډېر مسلمانان یې خوند دي ستا له خبرو څخه. البته زه خپل ځان درته یادوم چې له یو عالم څخه هم زما دماغ اوس کم نه دی چې ما کومه دا خپرونې تعقیبولې او اورېدلې مې. خو د الله جل څخه سوال کوم چې تا د خدای تل ژوندی لري، د مسلمانانو د سر ویاړې، د ټولو مسلمانانو د سر ویاړې. خدای جل جلاله تا ته نورم توفیق درکړي چې دغسې خبرې ټولو مسلمانانو ته وړاندې کړي. البته دا یوازې په دې ځای کې نه چې په ښارونو کې اورېدل کېږي، بلکې په مملکتونو کې په صحرا او په نورو لرې پرتو سیمو کې هم اورېدل کېږي چې ډېر خلکو په دې صاحب خبرو باندې عمل کړي دي او ډېر د اسلام لارې را دانګلې دي. الله جل جلاله دې ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق ورکړي. زما یوه فکر ده ښاغلي مولوي صاحب که ته دا راته جواب کړې. زما مور راته وایي چې دا یو سپین سره زموږ د همسایه ده چې هغه د باندې راوځي مخ لڅوي. نو که چیرې د دغه سپین سرې وایي چې دلته موږ کور ته راسي د جد مخ ته راوادي که نه د دغه خبرونه که راته جواب کړي د خدای په امان. یو حدیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه نقل دی چې هغه بیهقي په شعب ایمان کې را نقل کړی دی. هغه فرمایي لعن الله الناظر والمنظور الیه. ناظر تم الله په ناظر باندې الله رب العزت لعنت ویلی او چاته چې کتل شوي دي په هغه باندې الله رب العزت لعنت ویلی دی. یعنې خویندې باید په کورونو کې ناستې وي بغیر د ضرورت نه باید هغوی د خپلو کورونو نه ونه وځي او که وځي ډېر په حجاب او په شرعي پرده کې. انشاءالله د ژوند لار خپرونې پیلیږي د پردې په هکله تاسو هغه په دقت سره واورئ. خو بیا هغه میندې چې هغوی ډېرې زیاتې زړې اوسیږي چې په هغو کې خوف د فتنې نه وي، که د هغو مخ لوڅ هم وي چېرته تاسو ورته وکتلې په دې کې به څه نه څه ګنجایش شي. خو بهتره دا ده چې هغوی هم په حجاب او په پرده کې خپل ژوند تیر کړي. لنډې دمې ته راځو، دمې نه وروسته خپرونه دوام لري. ملتیا مو غواړم. کله چې راغی پر جهان هاشمي
وتور شپو ته یې رڼا راوستل هغه رهبر هغه فاتح مدني ټولې نړۍ ته یې ښکلا راوستل کله چې راغی پر جهان هاشمي وتور شپو ته یې رڼا راوستل هغه رهبر هغه فاتح مدني ټولې نړۍ ته یې ښکلا راوستل انقلابي جانان مې راوړی څراغ دوتا پرې منوره شوله د تور تمونو دنیا ټول خنثی بدین غرور سرونه. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم حاجي مولوي صاحب ما ستاسو یوه پوښتنه ده چې ما یوه مریضه مور وه چې کله د مریضۍ په حالت کې مریضي باندې ورباندې زیاته شي نو بیا دا سنت په ناستو کې او پر په ولاړو کې دا پوښتنه مې ده. او دویمه پوښتنه مې دا ده چې په ناستو مونږ باید خلک په کوم حالت کې منتهي لرم چې زما پیغام راته نشر کړي. والسلام. زار ورځنې زار شم دنګو مینارونه یې زار په زار باشم زار ورځنې زار. تر هغه وخته پورې چې د انسان توان وي چې په ولاړې باندې مونځ کولی شي نو هغه په فرض په ناستې باندې نشي کولی. او که دا پوهېده چې زه په ولاړې باندې مونځ نشم کولی یا که ودرېږم زما مرض زیاتیږي نو بیا کولی شي چې فرض په ناستې باندې وکړي. او سنت و توان کوي باید په ولاړې وکړي او په ناسته نه. چې توان نه وي بیا هغه هم کولی شي په ناستې وکړي. اما نفل چې دي که توان وي که نه وي هغه په ناستو باندې کولی شي. خو کوم نفل چې په ولاړې باندې کیږي د هغه ثواب ډیر دی د هغه نفلونه چې هغه په ناستې باندې کیږي. نو ستا مور په خپله پوهیږي که د ولاړې توان ولري خو په ناستې دې نه کوي. که د ولاړې توان نه وي او ودرېدل هغه ته مشکل وي ستونزمن وي مرض یې زیاتېږي بیا د خپل مونځ په ناستې باندې وکړي. بل پیغام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مولوي صاحب زه احمد ویس محمدي د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ څخه مو اړیکه نیولې ده. محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده که څوک د سپینو زرو ګوتمۍ په ګوته کړي او هغه باندې د یا جبارو اسم ولیکي هغه جواز لري که نه؟ او که جواز لري بیا له هغه سره بیت الخلا ته تللی شي که نه؟ ای نبي سرواره ستا صحابه ستوري دي مونږ ته لکه ستوري څرک د هر یو لوري دي مونږ ته لکه ستوري. هغه ګوتمه چې هغه د سپینو زرو نه جوړیږي د نارینه لپاره د هغې استعمال جایز دی. خو دا هم په دې شرط باندې چې د هغه نګین او د هغه غمی به د خپل لاس اورغي طرف ته کوي بره به یې نه پرېږدي ځکه چې بره کې زینت دی او زینت ښځو پورې خاص دی نه نارینهو لپاره. او د هغه وزن به یو مسقال وي چې تقریبا 4 ګرام او 860 میلي کیږي. او دا چې اچوي د ضرورت د وجې نه چې هغه دې لپاره مهر وي او هغه مهر یو ځای او بل ځای لګوي. تاسو انشاءالله رد المختار 5م جلد 253 صفحه وګورئ. هلته لیکلي ولا یتختم الا بالفضه لحصول الاستغناء بها فیحرم بغیرها كحجر. قال الزيلعي وقد وردت في جواز التختم بالفضة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة. غیر د سپینو زرو بله ګوتمه دې ځان ته نه جوړوي نه د برنزو او همدارنګه نه د مسو او نه د سرو زرو. بیا لاندې د دې نه فتاوی هندیه 5م جلد کې 355 صفحه کې لیکي ثم الخاتم من الفضة انما يجوز للرجل اذا ضرب على صفة ما يلبسه الرجال. په داسې طریقه یې جوړه کړي چې هغه د سړیو لپاره مناسب وي. اما اذا كان على صفة خواتم النساء فمکروه. اما که هغسې ګوتمۍ چې ښځې ځان ته جوړوي دا بیا مکروه ده. وهو ان يكون له فصان ويكره للرجال التختم بما سوى فضة كذا في النابع. همدارنګه عبارات د رد المختار 5م جلد کې 254 صفحه کې دي ويجعل أي الفصل لبطن كفه بخلاف النساء لأنه تزين في حقهن.
چې د هغه غمی به البته د لاس طرف ته کوي، ورغوي طرف ته بره به یې نه پرېږدي. خو زه دا درته وایم چې نن ورځ څومره ګوتمې چې جوړیږي دا ټولې د زینت لپاره دي. د دې استعمال چې دی د نارینهو لپاره دا جایز نه دی بلکې مکروه دی. اما که څوک مهر لګوي په هغه باندې نوم لیکي، د الله نوم لیکي، بیا په هغه کې باک نشته دی. انشاءالله زه به څه نورې حوالې هم درکړم، تاسو یې وګورئ. په ننني وخت کې ځینې لاکتونه جوړیږي، په هغه کې د الله رب العزت نومونه لیکل شوي، یا همدارنګه ګوتمې جوړیږي په هغه باندې د الله رب العزت نومونه لیکل کیږي، لکه څنګه چې تاسو ویلې دا جایز دی. تاسو وګورئ خلاصة الفتاوا 4 جلد 300 صفحه. اتخذ خاتم فضة وجعل فصه من عقيق او فیروزاج او یاقوت ونقش علیه اسمه او اسماء من اسماء الله تعالی لا باس به. دا د دې دلیل دی. خو لکن زمونږ معاصرو فتاواو دا لیکلي دي او مخکینی هم چې بغیر د ضرورته استعمال صحیح نه دی. او ځینې فقهاو دا هم را نقل کړي دي چې په ګوتمه د ابراهیم نخعي کې دا لیکل شوي چې الله ولی ابراهیم و ناصره، او په ګوتمه د حضرت مسروق رحمه الله کې دا لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم. اما لیکل د پوره آیت په ګوتمه باندې دا مناسب نه دي، لکه چې امام محمد رحمه الله په باره د حضرت حماد رضی الله تعالی عنه کې چې هغه استاد د امام ابو حنیفه دی نقل کړي دي چې د هغه په ګوتمه باندې لا اله الا الله لیکلي ول، او وروسته د نقل د هغه اثر نه نو رایه د خپله یې بدله کړه او داسې ولیکل چې لا نرى باسا بان ینقش فی الخاتم ذکر الله ما لم یکن آیة طامه فإن ذلك لا ينبغي ان یکون فی یدی فی الجناب والذي على غیر وضوح وقول ابي حنیفه. پوره آیت به هم نه لیکي، نو په هغه ګوتمه باندې چې د الله نوم لیکل شوی باید د هغه احترام او آداب هم وساتي. د امام ابو یوسف کتاب د کتاب الاثار 213 صفحه کې دا مسایل هغه هم په تفصیل سره رانقل کړي. بل پیغام دینی اقدار دا وعليكم السلام يا شيخ الخير الوليسة. ما تستنى زاد زي مسافلين أخوان خاطرين والسؤالين داروا بكل سياسات بتجسم كل كلمة. ما تستنى دائما لسه دا قد الشهادات كنت تفكير دا عطيه بركم دا غبان تفكير رشدين لا إله رشدين لا تفكير لا إله دا تفكير ومن خير. تمرا عجب شالري تمرا قدردار اشاره به صبابه سنت ده او 4 وړه امامان په دې باندې هم متفق دي، خو په نفي کې به پورته کیږي، په اثبات کې به ښکته کیږي. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی. اشهد الله دلته دې پورته شي، الله کې دې بیرته ښکته شي، لکه چې علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله په مجموع الفتاوا کې په اول جلد کې 194 صفحه کې لیکي قالوا يرفع المسبح عند قوله لا اله ويزع عند قوله إلا الله لمناسبة الرفع للنفي وملائمة الوزع للإثبات حتى يطابق القول الفعل في التوحيد والتفريد. آخرنا پیغمبر كل أخلاق لري كل د هر څه د مخه د ریکازیا راډیو ته څنګه ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیلهمن یم چې جوړ او روغ اوسم. مولوي صاحب ته هم ځانګړی سلام وړاندې کوم. مرتضی مقدس د هلمند ولایت مې پیغام پرېښودیم. د مولوي صاحب څخه زما 2-3 پوښتنې دي. هیله کوم چې اواز مې سم یم. اوله پوښتنه مې دا ده که یو څوک د جمعې لمونځ او هغه هم اوري خپل په غوږو، مطلب یې دا چې په ګویا کې کېږي او هغه اورېدل کېږي په څوک چې دی یو ستونزه ولري او کار ولري او نشي کولی چې تر ماجته پورې ځان ورسي، آیا دا لمونځ په کور کې کېدونکی دی که یا؟ او دوهم پوښتنه مې داسې ده چې یو چا ته په خوب کې یو څوک ورځي ورته وایي چې دا فلانکی شی مې په فلانکي ځای کې پروت وي ګورې دغه په ما پسې خیرات کې یا یو غریب ته ورکړي، آیا دغه موږ څه په وکړو؟ دا خیرات کو غریب ته ورکړو او که یا په کور کې کښېږدو؟ دغه دې پوښتنې مې نور مو دا ښایسته وخت مې انسان د الله په امان چې نازل شوي پر جانان آیاتونو د قرآن که تاسو په خپله کور کې شرعي عذر لرئ، جمعې مانځه ته نشئ تللی، نو چې د جمعې مونځ شئ د خپل ماسپښین مونځ وکړئ چې هغه 4 رکعته فرض دي. داسې نشئ کولی چې په لاره کې لویه مسافه وي، سړک وي، ویاله وي او د دې ځای نه تاسو امام پسې اقتدا وکړئ، دا صحیح نه ده.
او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې ووایم چې زه د خوبونو په تعبیر باندې دونه پوهېږم هم نه، خو صرف دومره به درته وایم چې ښه خوب د مسلمان لپاره بشارت او زیری دی او بد خوب د مسلمان لپاره یوه تنبیه ده. نو دا پوره حقیقت هم نشي کیدلی چې څه په خوب کې و هغه واقعیت وي. نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زده کړه د اسلام مبارزه نور کړه دا کله بس فزین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن ورور خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن ورور خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن ذکر د څښتن ښه په اخلاص کوه ذکر د څښتن ښه په اخلاص کوه درود په مصطفی نازنین